اکثره وخت ستاسو میسج ته، اړیکې ته او پیغام ته ملګری، اشنا، دوست یا هر هغه څوک چې تاسې مخاطب کوئ جواب نه وایي، او موږ او یا هم تاسو په دې باندې ډېر ځورېږو. په داسې حال کې چې ستاسو میسج یې لیدلی وي، ستاسې اړیکې یې لیدلې وي، بیا هم جواب نه درته ویلی. یو شخص چې هر سهار به طبیلې ته راغی، خپل خره ته به سلام ور واچوه، سلام علیکم. یو وخت یې زوی ورته وویل پلاره خر دی ته سلام ور اچوې او دی ستا جواب نه وایي، څو کاله کېږي زه ته متوجه یم، ته سلام ور واچوې او دی تا ته جواب نه وایي. پلار یې ورته وویل اوس زه پوهېږم دی خر دی، اما زه خر نه یم، زه خپل انسانیت کوم. خر د ازله څخه څو مسکاله خرتوبي لري، اما کله کله موږ وینو ځینې انسانان یو خوروار خرتوبي لري. که چیرې څوک سلام، میسج او اړیکې ته جواب نه وایي، تاسې مه خفه کېږئ.